نوح علیہ السلام قوم چی نوح علیہ السلام تراغ سورتوئی اے نوح علیہ السلام خبر دی نمنو ندی تبلیغ تگورو ندی کلام تگورو ندی پدد باندزان دزمن کو میروا منگد اللہ دا عذاب نو کدا اللہ عذاب راولی نو زرزر راولا زرزر راولا وروا کانی دی وروا نحنم سوا کال تبلیغ اکو نوح علیہ السلام سو کالا نحنم سوا کال تبلیغ نباد میں نوح علیہ السلام دکائناتو رب تاپو سجدہ پرہوتو یا الہ العالمین خبر نمانی ماور تستا پیغام رسول شپکی ورس کی لیلا و نہارا لیلا و نہارا نمی شپکتلے و نمی ورس کتلے اسوچ دو خدای عذاب رب ورطوی کشتی جوڑا کا کشتی تیار شوا نوح علیہ السلام توی خیج نوح علیہ السلام کشتی تو خطو یرونو دا ار حیواناتو نئی جوڑا جوڑا زان سر کشتی کی حضرت شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائل چی دا شپک سوا گز اگدوا لوی دنیا جوڑا کرے او دیکھ خپل زینہ جوڑ کریو ہر یو حیوان دا بلن جدا اچولے چپ یو بل بانی ظلم انکی دو جوڑے خان نرو خزا او اسی یا یو اتیا کسان دنوح علیہ السلام سر مسلمانان شیو نحنم سوا کالا نو تاسو توسی سابو لگوئی نحنم سوا کالا نوح علیہ السلام تقوم سوی بدماشان خدای عذاب دے راولا نو اللہ علتے دے زب خیجو اس کشتی نوح علیہ السلام کشتی تا اخطو قوم باندے اللہ عذاب شروع کنو دا ازمکی نے اوبرا خود کی دلی برن راوری دلی خلق دا اللہ دا عذاب نبیزان نشی خلاص ولے درخواست مدا دے چدا منگ یولوی عذاب تا چیلنج ورکو چرازا خدایا عذاب دے راولا نرونو صلی رحمی چی ختم شوا دا زمکینا دا خدای دا عذاب انتظار بکو کل برازی سنگ برازی اللہ تا علم دے دا صلی رحمی خو ندکنا زما جب ڈکیگی او زما دا مسلمان نرور کور روانیگی پا دغی جب کی دا زما خدای دا جہنم لڑمان پیدا کی چپ دی سینہ میں اچھی چی وہ بدبختا وہ دا اللہ نے یریدن کیا خدای نہ وہ یری گا دا تسکے نانا نرنو دا دنیا دو ورز جوان دے تاسی بوائی چھ دا بیا دا دمرا لوی ظلم کیگی نو بیا اللہ پا دی خلق باندے شکلونا ولی نا بدلئی چھ چانے بیزوگان جوڑ کڑے ہوئے ہو چانے بیتا بیدی ماں پی نور سس جوڑ کڑے ہوئے دا ولی نا اللہ جل جلالہو دیر کریم دے دیر مہربان دے دا حد نہ سوا دا حد نہ سوا قسم دے نہ زمان پا علم کے راضی ہو نم پا ذہن کے راضی دا اللہ دا رحم نو باچائی وقت خبر میں کولا مانا خبر بلخوالانا باچائی وقت دا چاول چی پلان کی دشت کی او بزرگ اسی کے اڑیر نیک سڑے دے دا چی دانن خدای وی عذابونا نراولی پٹھیم بارن نو کی دا غا بزرگ دعاگانی دی نو دا حکمرانانو سرم دا غم وی چی اوڑا گران نشی غوڑی گران نشی دا خواران لگے وی پم دے سوچ فکر کی وی ارم دا یوسف علیہ السلام حکمران تویلو چی خزانو باندے امینان خلق مقرر کا گورے چی دا ملک حالات خراب دی قاد سالی را روانا دا یوسف علیہ السلام سرم دا قوم عام غمو او پا دی قوم کی مسلمانان مسیدل کافران مسیدل یوسف علیہ السلام دا نوی چی ایک حاکم وقت دا مسلمانانو دا پارا دا پٹی اکرا او دا کافران بخپل کار کئی نا یوسف علیہ السلام ٹولو دا پارا انتظام پا کار دے خزانی با تششی درنا
میلونه به بیا محتاج وي، نه به وړه میلاویږي نه به غوړي میلاویږي. نو په دې ملک باندې نظر واچوه او جمعوارۍ نه وکړه لکه زمونږ حکمرانان چې جمعوارۍ نه کوي پوهې ور باندې که نه، او بار ملکونو کې لګي او ښه د جمعوارۍ نه روانې دي. هر یو کدو ګل چې راځي د هغه نه بل د پاسه بل د کدو ګلي. تا او زما څه حال دی؟ الله دې زمونږ حکمرانانو کې صلې رحمي راولي. وایي آمین. سم امین وایي مړه. او خدای که صلې رحمي پکې نه وي خدای زمونږ نه ورک کړي. خدایه د اسلامي ملکونو حکمرانان الله په صلې رحمۍ ښایسته کا، او که اسلامي ملکونو مشرانو کې صلې رحمي نه راځي نو الله مونږ ته بدیل کې نور نیکان حکمرانان راکا. افسوس خبره ده، افسوس خبره ده. امام مسلم او امام بخاری او حدیث راول د نورو احادیثو کتابونو عمره نقل کړي. خبره دې ته نه لاړه خیر ده. مکه مکرمه کې کسان روان دي ملګری دي. محبوب فرمایي تږي شو ډېر زیات. یو ملګري ته وویل چې دې لاندې کوی نه اوبه راخېجول دي خو څه مونږ سره نشته. دې نه اوبه را وخېجوه. هغه چې ښکته شو ته به لومبی ځان موړ که بیا مونږ ته را وخېجوه. الله دې چې ښکته شو ویل زه څنګه اوس کوم ملګري بره د نارې نه مري نو هغه زر اوبه را وخېجولې دي ته ورکړې دوی اوبه وڅکلې. چې اوبه یې وڅکلې ورته وایي اوبه دې وڅکلې وایي آو وایي ښه نه وایي تاسې اوبه وڅکلې وایي تا وڅکلې وایي نه زه بیا ښکته کېږم. نو ته یې ښکته شوی وي وایي نه زما د اوبو په څکلو ټیم لګېدلو هسې نه چې تاسې ته تکلیف نور اوږد شوی وی نو تاسې مې ړومبی اوبه را وخېجولې. محبوب فرمایي وایي بیا دا ملګری ښکته شو چې ښکته شو اوبه یې وڅکلې واپس را وختو چې راوده څو قدم یې واغېستل ګوري یو سپی دی هغه په لمده خټه باندې ژبه داسې وخي. لمده خټه باندې څه کوي؟ ژبه وخي. دې ملګرو ته وایي دا سپی تږی دی تاسې مانه لاړ شئ زه کوی ته ښکته کیدی شمه. ورته وایي ای د خدای بنده سکے اوبه راخیجے ورته وی اوبه راخیجوما. محبوب میں فرمائی دا کس لاندے لاړو اوبه را اخیجولے. آغا سپیتے اوبه کی خودلی اغا لوخی کی چی دسر لوخی دے اغا کی ورته اوبه واچولے. ملګرو ته وی تاسې خپل لوخی سنبال کی زی په دې خپل لوخی کی ورته ږدما. آغا سپی راغے اگا اوبی پر لپ لپ باندی اس کلی زانی مور کو داسی او ڈغوری اکتلو آگی کی دانوری اوبوا چولے. وزما غیرت مندور نو رئی سپے موتا دا خوزمو استاد شیخین لری خبرنا چه زبن جسل عین تا اوبکی دما. واللہ کی دی کارتا عبدالمتینم تیار دے واللہ کی دی کارتا اجی سے بم تیار دے واللہ کی دی کارتا مجاہد سے بم تیار دے واللہ کی دی کارتا پیر سے بم تیار دے واللہ کی دی کارتا سوک تقوی دارم تیار دے. تیار شتاور دا سوک شتاور دا ونن دس پیغم پریدا گوان کی میں مسلمان مری زما دا سرکار نا لاغلی اڑ خرسیگی لری مشرفم پریدا عمران خانم پریدا شاباش شریفم پریدا نواز شریفم پریدا بلم پریدا بلم پریدا. خپل گریوان کے اگورا دا پیغمبر صحابہ اغا خلق دے کلی چوبور توا چولی دی روان شو. اللہ جل جلالہ میں دیر قریب مہربان دے سرداری کونینو فرمائل دا دی کس دا عمل پا وجبان دے اللہ رب العالمین دا تو دا مرگر تبخن نصیب کرا. چاہ دا مرگ نبات پا خوب کی اولی دلو ورطوی اللہ پس ابخلے وی اللہ رب العالمین پا دی ابخل ما چی ما دا اللہ مخلوق کی پس بھی باندے رحم کرے ہو
اللہ رب العالمین ما تا بخن نصیب کڑا دا نور مرگری دی اللہ پسو بخل ورطوی دی ملگرو ما تا انتظار کڑو دی مال پا انتظار کی دا مرگری پا صفت بانے والا دی مال انتظار کڑو اللہ دی پاگا انتظار و بخل وزما غیرتی مسلمانا وزما دنن زمانے رورا تسپیدی دلاس نلان دی پندو ترسیگی ذکر باندی دی زان مڑکو پسجدو دی زان مڑکو خو رب دے راضی کرے اس پورے ندے رب راضی کول پدی کی ندی رب راضی کول پدی کی دی جستا پزر کی او درد راشی چنن زماد مسلمان سحال لے او پیو گلس پر لے نرازی قسم دے پا منبر ناستن زما شیخ او مرشد پا عرفات کی دعا کڑوا زینت المحدثین مولانا محمد ادریس صاحب حفظه اللہ گوادے پا دی خبر باندے شیخ صاحب زان ترا اوتو دا دعائی وکا چو خدایا ماتا دا حدیث در سر سرا شہادت را نصیب کا دا حضرت شیخ دا زر پیغام وزیر باغ خورا دا سعید بن جبیر سعید بن مسیب پشانتے تاریخ زما دا شیخ اگو رہی واللہ ما بیگام دا سوال کرے ما خدای بس شہادت بس دا سجون دے خبا ناوری بد با آوری رد سری ادر دیگی ان مسلمان ولی قتلی یہ لکہ دا ولی ستا دمر دا اللہ نا خوف یرا ختم دا او دا یاد ساتی زما دا آواز دی طول اسلامی او غیر اسلامی ملکونو تا 100 منٹ بعد برسی کی ہر زیچ مسلمان اسے کی پزان کے رحم پیدا کا تا اللہ دید پارا نہیں پیدا کرے چی تدی پا شراب خندون اخلی تدی پا مستو پا ڈمامو خندون اخلی دا مسلمان پا حال فکر پکار اسا خوام دنمی انسانیت پا حال فکر پکار دے ولی زمان طول مسلمانان تدا درد پکار دے چی ہر نبی دنیا تراغلے اگر اللہ دا صد پار رالی گلے دا بل دا جہنم نا دخلاسی دو دا پارا تاسے طول بدی خبر ما سر متفقی 1,24,000 پیغمبران چی راغلی اگوی زمیداری تا نو راغلی چی پٹی بکرو پرا پٹیری بکو دا نیٹو گاڑی با اخلو دا بل کور بورانو اگر پیغمبران دی تراغلیو چی منگ دا درد الہی دا پیغام الہی دا انسانیت تا ارسو او دا غیر دا سجدی پزی یو اللہ تا سجدہ اولگئی دا دا طول پیغمبرانو ناروا نو یاد ساتی دا منبر دا جامعہ محمدیہ زنگل نہرنا چیز جوان دیم یو عام آواز با اوزی زد نمی انسانیت خیر خواہم زد نمی انسانیت دا پارا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درد یو شان بیانم زمان محبوب بیان کرے زمان نبی دا نمی انسانیت احترام کرے زمان نبی نمی انسانیت دا احترام ور کرے نن زمان دا انسان نا نفرت ولی پیدا شو انسان دا اللہ بندہ دے یہ پماڑی روی حق لری ما تاسی تول چا قسم در تخرم دا غا سیک خبر بیگار آیا دا شوا چا سیک ما توی استاسر کتابو ندی او الفاظ مولانا سب تکی نصیر باندے بس استا حق ادا شو ما تا اچت شوی زکی ناستم استاسر کتابو ندی پترس کی یہ اولا سے ڈنڈیلا اچھولے اس کے نا ما ویل نانا نستا گیر سپینا دا رونو انسان دیر محترم دے